مخکې وکتا ارشاد چې مات دې کړه بنګړي راله مړون نه زما څه غواړي مات دې کړه بنګړي راله مړون نه زما څه غواړي مه غواړه زما د خولې خوند نه زما څه غواړي مات دې کړه بنګړي راله مړون نه زما څه غواړي مه غواړه زما نه د خولې خوند نه زما څه غواړي او ژوند دې دغه دوه ورځې کو پرېږدې خودم تېر به شي ژوند دې دغه دوه ورځې کو پرېږدې خودم تېر به شي په مرګ مې راپسې ثاني دې ژوند نه زما څه غواړي غزل دی چې سفرنامه ده چې منظور کا زما یاره سلامونه جانانه منظور کا زما یاره سلامونه جانانه درواخله په تحفه کې څو ګلونه جانانه او بیا د ملکن اتور تور غرونه مې یادېږي بیا د ملکن اتور تور غرونه مې یادېږي مې چکر هغه وختونه جانانه مننه او مونږ چې د څښاکوټ نه د بونیر په لور روان شو مونږ چې د څښاکوټ نه د بونیر په لور روان شو لوړ دنګ د غره په سر و نخترونه جانانه او په لاره د ملګرو ځای په ځای به مشغوله وه په لاره د ملګرو ځای په ځای به مشغوله وه یو بل ته په خندا و زمونږ زړونه جانانه مننه او ملګرو پکې نومونه دي داسې چې ریاست مرید عمران اشفاق عقب راته خندل ریاست مرید عمران اشفاق عقب راته خندل چې راتاو مې کړل شاکر نه خپل لاسونه جانانه مننه کله چې د پیر بابا مزار ته ور داخل شو بنیر ته تلي په چکر چې کله چې د پیر بابا مزار ته ور داخل شو ملګرو ورته وکړل سلامونه جانانه مننه نن مې د کلیل په غره کې داسې ټپه وکړه نن مې د کلیل په غره کې داسې ټپه وکړه ملګرو نن مې ولیدل رنګونه جانانه دا ځلې چې ځمه تا به ځان سره بوځمه دا ځلې چې ځمه تا به ځان سره بوځمه ثاني ستانه به هېر کړم رنګونه جانانه